د تاریخ نه نه زده کوونکی زموږ ټیم د بنګلادیش خلاف لومړۍ لوبه یو ځل بیا ګټلې لوبه بنګالیانو ته ډالۍ کړه. د دې په اړه به سره موږ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل کې غږیږو. شینواري سپیکس ستاسې ورور نجیب الله شینواری شینواري سپیکس نه ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. اول خو دې نه مخکې چې د لوبې ته لاړ شو زه دې ته حیران یم چې موږ په دې 21مه پیړۍ کې کرکټ کې دنیا په میلیونونه بیلیونونه ډالر وګټل او زموږ کرکټ بورډ داسې هم نشي کولی چې یو باقاعده هغه RTA سپورټس یا بل چینل چې خلکو ته څو چینل چې دا میچ کتل اسان شي. هر ځل چې افغانانو زموږ د افغانستان میچ افغانان غریبانان ورسې در په در خاورې په سر کله یو چینل کې ګوري کله بل چینل نه پیدا کیږي. په فیسبوک باندې خلکو کوته عجیبه غوندې خلکو نو کرکټ بورډ والاو لږ انسانان شي خدای نه ویریږئ ظالمانو په میلیونونه ډالر همداسې خورئ راخورئ. تاسې خو هماغه پخواني شرمخان پکې ناست یاستئ. دا د کرکټ بورډ د دې رسنیو مشر د عبدالله پکتیانی دا خو په ظاهره ډېر ښه سړی دی مګر پټ چې دی هماغه د عبدالله بن ابی غوند زوی منافق دی دا. نو لږ د دې په ځای چې همداسې ویډیوګانې په دې خپل پاڼه باندې اچئ لږ دغه باندې کار وکړئ یو چینل یا یو شي باندې یا په خپل پیج باندې لایف څه دغه ورسره وکړئ بنګالیانو سره هر چا سره خبره ورسره وکړئ. میډیا ټول همدغسې تاسې به حیران شئ چې څومره کتونکي لري مګر تاسې یو څو ویډیوګانې واچوئ او 10 کسانو نه زیات میډیا څنګه کې په دې باندې معاش اخلي. دا افغانستان دی په فسادي نظامي که اسلامي نظامي دغه خلک دا ذهنیت چې ختم نشي کرکټ ښه کیږي نه. اوس راځو د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ لوبه. اول خو موږ ګوره هغه چې کوم خپل ټیم اعلان کړی و 11 کسیزه تاسې هغې ته وګورئ او تاسې دې ټیم ته وګورئ چې دوی ولوباو. په دې ټیم کې د یامین احمدزی دا خو به چېرته مخکې ټیسټ کې لوبېده مګر یامین احمدزی زوري ده چې اوس په ونډې کې لوبېدل شروع شي. شاهدي صاحب لکه چې اوس نوې دوستي پالنه شروع کړه. یو ګلبدین نایب د دوی دوست شي او یو ورسره دا یامین احمدزی دا خو پرفیکټ دوستان دي نور به معلومات وشي. ګوره موږ چې کله د نور نړۍ کرکټ په اړه خبرې کوو خوند کوي. بالر باندې خبرې وکم بیټسمین باندې خبرې وکم فیلډر باندې خبرې وکړو پوه شوې په پیچ باندې خبرې وکړو بالینګ باندې دغه ټیکنیکل خبرې وکړو. د افغانستان افسوس دا دی چې همیشه چې ور باندې خبرې کوو هغه شي نه پکې راځي چې دا باید نه وای. زوري ده چې ګلبدین په دې ټیم کې لوبېږي. تاسو سټاټس د ګلبدین راواخلئ. یو د زیمبابوې خلاف هغه چې چېرته 80 رنزې کړی دا په هغې باندې 6 کاله لوبېږي. په 55 T20 کړي دي 20 وکټې نه دي اخیستې یاره. او همداسې ته د ونډې کې ته اوس دا په بالینګ لوبېږي دا په بیټینګ لوبېږي دا په تیشي ټیم کې لوبېږي. هغه ځوان کس چې عظمت الله عمرزی ګوره فضل حق فاروقي موږ چغې والې فضل حق فاروقي صرف دا نه وفادار مومند دی نه دروان هغه د تاسې فضل حق فاروقي ولید دغه بالر دغسې چې هوپفولي چې دا داسې نه هغه یو ورځ چې په چا باندې پړک راشي او ډېر ښه دغه نور ریګولر هیله ده چې دا د زده کړی په لیفټ هینډر بالر کې چې بهترین شی دی چې هغه لکه محمد امیر چې و یو وخت کې او دا میچل سټارک دغه خلک چې شاهین افریدي نومونه راځي همداسې خپله ذهن ته دا چې څنګه دغه ته رایټ هینډر بیټسمین ته په آف سټمپ باندې بال خطا کې پیچ کې کنه هغه را دن نشي د هغه تمه دی چې دا بال به د باندې د بیټ نه ځي هغه را دن نشي دنه مس شي LBW شي دغه شی او یا بول دغه شی ما د فضل حق فاروقي صاحب بالینګ کې نن وکوته دا یو ډیره ښه خبره ده خوشحاله شو ورته انشاءالله ښه آینده لري. دوی په ټیم کې نه اخیسته چینای سوپر کینګ IPL غوندې دغه چې د افغانستان نه فاز بالر واخیسته نو تیری خو شرم و اوس خو به یې خامخا لوباوه بله دغه خو ونه نو هغه دی ماشاءالله پرفارمنس یې ښه ورکړه 4 وکټې تا ته چې ټیکنیکلی هغه د افغانستان دغه چې ټیم ته دا لوبه چې وه ده راغونډه کړې وه نیم نه زیات هغه اصلي کسانو ورته لوبه یې راغونډه کړې وه. بیا مجیب راشد از ګډ ټو مګر کپتان صاحب ډېر غلط دا بالینګ چینجز چې دا سی نو کله چې د یو ټیم په 40 باندې 6 کسان اوټ شي یا په 50 رنزو باندې نو تا د کپتان ته پکار دی چې زیات نه زیات پریشر پې واچوي ښه نه ښه بالران را میدان ته کا ضرورت نشته چې دې وخت کې ته باید چاته بالینګ ورکړې مثلا یامین احمدزی خامخا راولې
زه بالینګ کې خو ماسې خاص څه نه دی لیدلی. ده په ځای خو عظمت الله عمرزی به ښي، وفادار مومن به ښي، هغه بلال سمی به تینې ښي، هغه دا نور انډر 19 والا د بالینګ نه خو ماته هغه ښه ښکاري. نو افینس، لکه تاسې لوبغاړي یاستئ، زما چا سره شخصي مسله نشته، خو زه په بالینګ باندې ستاسې خبره کوم. نو که ته ټیسټ کې یا بل ځای کې لوبی خیر دی، شهیدي صاحب چې ستا انډیوالي، مګر داسې به نه کوې چې ته اوس په ملي ټیم کې راولې په ون ډے کې هغه لوبی. او بالینګ خو تاسې وکړو ته ماشاءالله 15 اورو کې 15 رنزې ورکړې، اول 3 اورو کې ټولې 10 رنزې ورکړې وې، چې کله ضرورت راغی سمې وغرباوه. نو هغه زمونږ پریشر چې کوم و په بنګلادیش باندې، هغه پریشر یې رو رو ختماوه. نو په کار دا وای چې پریشر یې ور باندې ساتلی وای. یو کس عفیف حسین دی، هغه خو بیټینګ آل راونډر دی، مګر که د هغه دغه وګورې دې ناټ اوټ پاتې کېدو سره خو خیر ټول اته دې نه مخکې 7 میچونه کړي، اوس یې 8م میچ شو. نو دا به ایوریج به نور هم پورته تلی، مګر داسې نه دی چې لکه دغه هغه ټاپ اورډر بیټسمین یا څه پیور بیټسمین و، دی بیټینګ آل راونډر دی. مهدي حسن هغه بیا بالینګ آل راونډر دی. که تاسې د هغه دغه ته وګورئ سټیټس ته، نو هر میچ کې ریګولر بالینګ کوي او بیټینګ. د بنګلادیش پریمیر لیګ دا مش چې د افغانستان پریمیر لیګ که چېرته دوی کې لږ همت وای او دا رښتیا په کرکټ او په دغه باندې میډیا باندې پوهېدی چې ګوره میډیا ډېره مهم شی دی. ته چې میډیا رایټس او په خبرو اترو په دې شینو پوه شي راواخلې IPL بلیونونه ډالره په دغه جوړی میډیا رایټس، دا اوسنی ټول سیریزونه هم دا کار کوي. مګر زموږ میډیا والا راشي تا ته یو وړو ویډیو واچي، کلیپ درته واچي چې ولا ډېر زبردست کار، چاپلوسانو مه کوئ فضول چاپلوسي، دا د دې خلکو کار دی. ماشونه اخلي، رشوتونه اخلي، پټې پټې غلاګانې کوي. مړه دا کمنټیټرانو سره څه میلاو دي چې دا کوم کمنټیټران بار نه راغواړي د هندوان، خو هغه ته مثلا 3000 4000 په دغه کې لیکي $15,000 په هغه کانټراکټ کې. نور خو هندوستان نه راځي مړه، هغه راجستان نه، خو په دې خوشحاله چې 800 روپۍ دې مولا ورکړي، ټول 15 ورځې کار دی ډالر. نو بس دا نورې پکې دوی وهي، هر ځای کې وانه ده، هر ځای کې دا هماغه مافیا وسم ناسته ده. اسلامي نظام دی او که طالبانو نظام، هغه به پکې څه وکړي؟ هغه خو سره په دې پوهېږي نو ور باندې کرکټ هغوی ته څه دونه دغه لري، پوه شوې. نو دوی اوس هم لګیا دي، مزې به کوي، مګر هر فرعون دپاره چې دی اخري بده ورځ به ور باندې راځي. نو دا میډیا رایټس مونږ همدې دپاره د مهدي حسن خبره مې ورته دې پورې کوله چې هغه BPL کې بار بار سکور کوي، کنټینیوسلی را بیټینګ موقع ورته پیدا کیږي او هغه ښه کیږي بنسبت زمونږ راشد خان صاحب ته چې وګورې داسې یو شاټ ووهي درته وایي چې او دا شاټ اوس نوم دغه کا. نو ښه دا ده چې انسان په خپل بیټینګ کار وکړي. مهدي حسن په بیټینګ کار کړی دی، ګوره ښه پیور آل راونډر، نن یې په بیټینګ خپل ټیم ته میچ وګاټه. همداسې باید زموږ دا راشد خان صاحبي که نوري دا په خپل بیټینګ باندې کار وکړي، لکه مجیب کیس از اندر ون. کیس صاحب که زموږ خبره ورته در رسیږي، خپل بالینګ کې ستا خبرې نشته، په بیټینګ کې د کار وکړه چې څونه ته په بیټینګ کې کار وکړې، انشاءالله راتلونکي کې افغانستان ته همدغسې کسانو ضرورت دی. ما چې کوم ریاض حسن صاحب اوپننګ ته یاد کړی او د رحمان الله ګربز په ځای، ګوره ګربز چې دی همداسې پلیر دی، هغه به تاسې د خدای دې وکړي چې شاهد افریدي غوندې نه شي، ځکه شاهد افریدي به همداسې و ټول 20 کاله ټول پاکستان عوام چې و یا د کرکټ فین، مونږ هم یو وخت کې فین وو، نو همدغه شي دپاره چې اوس به راوځي، اوس به شپږیزې وهي او ډز اوټ به شو، ټول خلک به یې همداسې خفه کړه. نو ګربز همداسې دی، د ګربز بیټینګ ته به راځي، انټرټینمنټ ته به کښېنې، که بیټینګ یې شروع که خوند به درکړي، مګر که دغسې لکه د اول لوبه کې چې د باندې پسې راوځه او کیچ ورکه، that's too early. دا تا ته باید معلومات وي چې دا 100 اوره او 50 اوره کې فرق دی. ځکه موږ وی چې ګربز صاحب د 4-5 نمبر کې لکه فلوټر پوزیشن کې ډاون د اورډر چې د افغانستان هغه کوم ډاټ بالونه چې دي په دې میچ کې هم تقریبا 103 که څو ډاټ بالونه د افغانستان ټیم وهلی دي. نو دغه اوسط پر راکم شي، افغانستان د دې په ځای چې 215 رنزې کوي، که رحمان الله ګربز اخره کې راشي په 15-20 بالونو باندې 40 رنزي وکړي، دا زموږ ټارګټ 250 ته رسوي، موږ نور ورسره ښه کیږو. د افغانستان تقریبا 114 میچونه کړي دي او 4 ځل دوی 300 رنزي کړي دي پلس، نو زیاتره موږ 250 هم نشو کولی. نو دې مطلب دا چې موږ بیټینګ اورډر باندې باید سی کار وشي، او بالینګ باندې به همیشه
ډیپینډ نه کوي چې تا ته به میچونه ګټي. بیټینګ باید داسې یو سکور ورکړي. په ون ډے کرکټ کې نن سبا دنیا کې 200 رنزي هېڅ رنزي نه دي. خلک په T20 کې هغه د 200 کوي. نو زموږ دا بعضې پلیران چې دا د دې مینټالټي نه راوځي چې بیا کله اوس ګوره نیکسټ گیم کې چېرته ګربز صاحب ځان دپاره لوبه کوي، تاسې به وګورئ سټاپ سنګل ټاک شپږیزه ټاک دغه بیا به سکور وکړي. نو ټیم دپاره سکور پکار دی او ریګولر سکور پکار دی. نو ګربز چې دی دا خو ښه پلیر دی، مګر ون ډے کې اوپننګ چې دی زه طرفدار نه یم. ون ډے کې ځکه ما وی چې ریاض حسن اینډ ابراهیم زادران نه وای هغه سټیک وذ هیم. ګوره یو کس چې ښه ټیکنیکل پلیر وخت به ورکوي، څومره چې دی وخت اخلي دی به انشاءالله ښه کېږي. موږ افغانستان ټیم صرف اوس ته نه ګورو، راتلونکي ته ګورو، او راتلونکي لپاره چې څومره زموږ پلیران ټیکنیکل کېږي هماغونه به موږ 250 پلس سکور کوو. 250 په نن سبا دنیا کې زموږ بالینګ اټیک دومره ښه دی چې 250 پلس موږ د هر چا خلاف ډیفینډ کولی شو. نو دې د خاطره دغسې اوپنران به یې در سره ټیکنیکل. رحمت شاه صاحب چې دی هی از ګډ، مګر دا په کومه دنیا کې اوسیږي 30 په 80 بالونو باندې یا په 80 بالونو باندې 15 رنزۍ کول؟ نه، دا خو باید ته سټرایک او دې کې هم کیچ دې هم ډراپ شي چې دومره رنزو کې. دا خو باید سټرایک روټیشن او دا شي نه. اوکې ته خو سینیر کسې، نو دې د خاطره په دې باندې کار پکار دی. دغه بیټینګ ایریا کې دا میچ چې داسې انټرسټینګ کېږي اوس تاسې ځان سره فکر وکړئ که 250 وایي هغوی هم داسې هم نشو ور رسېدی چې دوی ورته ولیاړم وایي نشو رسېدی زموږ د بالینګ نه. مګر 215 چې دا یو مشکل و. بیا دې وروسته د کپتاني چې و هغه بالینګ کوم پریشر چې په هغوی باندې باید وای هغه پریشر یې وا نه چاوه. د هغې وجه دا شوه چې عفیف حسین غوندې کس او مهدي حسن چې بالینګ آلراونډر دی هغه راغی او بنګلادیش ته میچ وګاټه. د بنګالیانو او مینوالو ته د مبارکي. کرکټ کې خدا راځي ګټل بایلل څوک به یې ګټي، مګر زده کړې باید وکړو. ډېر داسې میچونه مار دسوي چې موږ بایللي 2014 انګلستان او 2013 کې هندوستان پاکستان ایشیا کپ، بیا 2019 کې هندوستان پاکستان سریلانکا نړیوال جام هغه انګلینډ کې، هغې نه وروسته اوس پاکستان سره لوبه وه. همداسې ډېر کلوز هغه میچونه چې موږ ګټلي میچونه موږ بایللي دي. نو دا شی باید کرکټ کې کم شي. موږ نه غواړو چې ساوت افریقا غوندې شو چې چوکر شو، هغوی باندې چوکر ټیګ لګېدلی، مثلا چې کوارټر فاینل سیمی فاینل ته وځي هغوی وار پارې خطا شي او لوبه بایلي. نو موږ باید داسې ټیم نه شو. پریشر کې باید موږ بل ټیم پریشر پې اچولی، موږ باید نور هم پې پریشر زیات کړو. نو هیله ده چې دې نه زده کړه وکړي زموږ لوبغاړي. مګر اوورال ښه وه، مقابله ښه وشوه، شروعات د سیریز ښه وشو. نیکسټ دغه کې چې دی دغه یو څه چینجز چې راولي انشاءالله ټیم به ښه شي. نور ګوره ګټل بایلل راځي، جذباتي کېدو ضرورت نشته چې کله یې وګټئ تالان زنده باد او داسې او داسې او سم لګیاستئ د کرکټ بورډ هغه د معمولي کس نه مو متل جوړ کړئ وای شو نه. او چې کله یې بایلئ نو بس بیا دې ته نه ګورئ چې دا څوک ته هر چاته کنځلې کوئ. ته نه د کنځلو حق لري نه دغه حق لري. موږ د کرکټ مینوال یو، د کرکټ کتونکي یو. شکر الحمدلله د کرکټ ټیم مو شته. خپل که په کرکټ پوهېږي راشه ویډیو یا تی شی کوي ټیکنیکل خبرې ور باندې وکړه، هغه کوم شي نه چې پکې مشکلات وي او د هغې حل ورته وښیه. لکه موږ چېرته خپل ټیم اناونسمنټ کړی چې بیټینګ ستا زیات کا، بیټینګ ستا قوي کا، بالینګ دې دغه په ځای چې دی ګلبدین دا اوس ګوره د په ځای عظمت الله عمرزی راوله، د بل فاز بالر په ځای چې دی د یامین احمدزي په ځای خیر بیکاره دی. خو د دوی خو زما په نظر باندې وفادار مومند او نور خلک باید وای، مګر دغسې دغه باندې باید کار وشي. ما ته داسې ښکاري چې بنګلادیش هغه اسټرالیا او نیوزیلینډ خلاف داسې سپین وکټې جوړې کړې چې سمې مسالې پکې اچولې وي. هغوی 80-90 رنزې 100 رنزې پکې ګرانې. زموږ خلاف یې ځکه نه کوي چې راشد خان به ورته ټول بنګلادیش په 40 رنزو آوټ کړي او مجیب پوه شوې. ځکه دواړه پکې یو به پکې 15-16 وکټې واخلي، بل به پکې 4 وکټې واخلي. ډز بنګلادیش سکور موږ نه نشي کولی په هغې وکټو باندې. او خیاران دي، تا ته څه معلومات دی؟ هغوی دا کار نه کاوه چې هماغسې وکټې موږ ته جوړې کړې وای. خو ورته معلومات و چې دا مخرابۍ داسې وکټه یې جوړه کړه چې هغې کې ډبل پیس غواړي، لږ فاست بالینګ دغه هم پکې شته، ارلی سوینګ هم پکې، او وروسته بیا چې دی بیټینګ دپاره ښه کېږي. نو دې مطلب دا دی چې باید شروعات کې خیر دی سنګل ډبل کوشش وشي
او بیا هغې وروسته چې کله موقع راشي بیټسمین سیټ شي بیا ورته بال فوټبال ښکاري بیا د سکور وکړي نو بس کرکټ ته بل میچ باندې او بیا هغې وخت کې خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه زموږ یوټیوب هم شینواری سپیکس دی او زموږ فیسبوک پاڼه چې هغه نوې پاڼه مو جوړه کړې ده نجیب الله شینواری نه شینواری سپیکس لایو افیشل پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم